مشي. د امریکا پر مهال نن د جون 9 چې د افغانستان او اروپا پر مهال 8 نیټه کېږي، افغان لوبډله د نړیوال شلوري جام په لړ کې خپله دویمه سیالي له نیوزیلند هیواد سره لري. د افغانستان لپاره د دې لوبې ګټل څومره مهم دي او آیا د دې چانس شته چې افغان لوبډله د نیوزیلند هیواد مات کړي؟ د کرکټ شنونکي او افغان کمنټریټر احمد فرهاد فدایي سره پرې خبرې کوو. لومړی خو ډېره مننه چې وخت مو راکړلو، زحمت مو ویستو. کولی شئ په پیل کې همدا راته ووایئ چې په نړیوال جام کې د افغانستان سفر څه ډول دی، څنګه پیل شوی دی؟ سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو لیدونکو ته. زه فکر کوم چې افغانستان ډېر ښه سفر پیل کړی ده ماشاءالله. خپل اوله لوبه یوګانډا سره په ډېر غټ توپیر باندې ګټلې ده او د دوی نیټ رن ریټ د ټولو نورو ټیمونو په پرتله باندې ټولو نه لوړ ده. د خپل ګروپ کې د دوی ګروپ یو ډېر پیاوړی ګروپ ده، په هغه کې ورسره نیوزیلند او ویسټ انډیز ده، سره د پاپوا نیو ګیني او یوګانډا، او داسې افغانستان د ټولو په سر کې او د 4.25 په رن ریټ باندې ده. نو دغه د افغانستان د خپل د کرکټ مینوالو لپاره یو ښه زیری ده. نن د امریکا پر وخت یعنی پر نن د جون پر 9 همدارنګه د اروپا او افغانستان پر وخت سبا راځي 8 نیټه افغانستان له نیوزیلند سره سیالي لري. فکر کوئ دا څومره یو سخته سیالي د افغانستان په مخ کې پرته ده؟ د افغانستان په ګروپ کې چې افغانستان په سی ګروپ کې ده، زه فکر کوم چې د ټولو نه قوي حریف یې نیوزیلند ده. خبرې دا دي چې نیوزیلند یو خو ډېر کیلکولیټډ ټیم ده، د هر ټیم په مقابل کې هغوی خپل ډېر ښایسته هوم ورک یا خپل کورنۍ کار پسې کوي. هر لوبغاړی ښه په مکمل شکل باندې هغوی مطالعه کوي او هغوی سره زیات د لوبې ګټونکي لوبغاړي شته. نو په ټوله کې که وګورئ دغه ټولو نه مهمه لوبه د افغانستان لپاره ده، او بلکې افغانستان غواړي چې مخکیني پړاو ته ولاړ شي او هیلې دي چې انشاءالله افغانستان مخکینی پړاو ته لاړ شي. باید نیوزیلند یا ویسټ انډیز یو شاته پرېږدي، نو خامخا باید د دوه څه یو دانه خامخا مات کړي. نو دا ډېره ښه سیالۍ ده ځکه چې افغانستان ښه مومنټم سره روان ده. مخکینۍ سیالۍ په ښه غټ توپیر باندې ګټلې ده او د افغانستان د ټیم توازن نسبتا ښه برېښي، خو نیوزیلند قوي ټیم ده او څنګه چې ما ورته اشاره وکړله دوی سره میچ ویننګ لوبغاړي شته. مثلا ټرینټ بولټ د نړۍ په کچه باندې یو ډېر خطرناکه تیز بالر ده، لیفت آرم باندې چې کوم انګل دی کریټ کوي، ځانګړې توګه باندې رائټ هینډ بیټسمنانو ته ستونزې جوړولی شي. د افغانستان د ټیم اوپننګ پیر ښي لاس سره بیټینګ کوي، ابراهیم صدران، رحمان الله ګربز. موږ په ټول ټیم کې صرف یو لیفت هینډر ده چې هغه هم نجیب الله صدران ده او اخوا لکی فرګسن ده. بله دا ده چې دوی لوبه لږ ناوخته پیل کړه، نو دمه یې کړې ده. ستونزې د هغوی لپاره دا دي چې دوی تر اوسه پورې په دې لوبغالي کې لوبه نه ده کړې. افغانستان په دې لوبغالي کې لوبه کړې ده او د یوګانډا څخه یې د مخه ګټلې ده. نو کنډیشن سره افغانستان ښه بلد دی. انشاءالله هیله ده چې انشاءالله افغانستان یې وګټلی شي. تاسې څومره چانس ګورئ چې افغان لوبډله به د نیوزیلند لوبډله ماته کړي او فکر کوئ کوم داسې ټکي دي چې هغه د افغانستان په لوبډله کې قوي ټکي دي؟ ګورئ زه خو تقریبا مساوي چانس د دواړو لوبډلو لپاره ګورم، ځکه چې افغانستان لپاره دغه شرایط ډېر مساعد شرایط دي. خپله ګاینا کې وکټ د سپین لپاره ډېره مرسته لري. موږ ولیدل چې د یوګانډا په خلاف په لوبه کې او همداراز نورو لوبو کې چې په ویسټ انډیز کې کېږي هغه وکټ عموما سپینرانو سره مرسته کوي. زموږ سپینران ماشاءالله د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره او تر ټولو ښه سپینران دي. راشد خان په راس کې ده، ورسره مجیب صدران بیرته راتګ کړی ده، هغه لږ څه ګوته زوبله وه د پاکستان د سیریز ته ورخوا د لږ څه معمولي غوندې انجري والا هغه سره دی په تکلیف و، بیا دا د انګلستان ته ولاړ تداوي وکړه، دا د بیرته راګرځېدلی ده. ورسره محمد نبي چې د افغانستان د دې کرکټ په تاریخ کې د ډېر وخت نه افغانستان سره یو ځای ده او یو ډېر با تجربه لوبغاړی ده. نو زموږ سپین اټاک ماشاءالله ډېر پیاوړی ده. ورسره بیا موږ سره نور احمد لکنوال او یا ننګیال خروټی هم په اپشنز کې شته چې لوبډلې سره اخیستلی شو. زه فکر کوم چې د نور احمد لکنوال اخیستل به کېدای شي ډېر ښه ثابت شي د نیوزیلند په خلاف، ځکه چې هغه میسټري سپینر ده او نیوزیلند په خپل ټیم کې هغه سي بالر نه لري چې دوی په نت کې ورسره پریکټس کړی، نو کېدای شي هغه یو مثبت ټکی د افغانستان لپاره. بیا د رحمان الله ګربز او د ابراهیم صدران فارم
په 13 سیالۍ کې موږ ولیدل چې 154 منډو د اول وکټې سیالۍ یا پارتنرشپ په لار واچو. نو دغه هم د افغانستان لپاره مثبت ټکی ده. او بل دا چې افغانستان دلته لوبه کړې ده، د دې کنډیشن سره بلد دي. او زه فکر کوم چې خپل د ډوین براوو چې د بالینګ کنسلټنټ په صفت باندې افغانستان اخیسته ده، ځکه چې هغه د هغې منطقې د هغې کنډیشن سره ښه بلد ده. او د فضل حق فاروقي فهم موږ د انګلند په سیریز کې هغه ولیدل چې څومره ښه بالینګ یې وکړ. په 13 سیالۍ کې 5 وکټې د اول ځل لپاره په شل وریزو سیالیو کې واخیستلې، او تر اوسه د نړیوال جام په سیالیو کې ټول نه مخکښ بالر ده. نو دغه ټولې مثبتې خبرې دي چې د افغانستان لپاره کولی شي ګټورې ثابتې شي. خواخواته بیا نیوزیلند هم هماغومره پیاوړی یو ټیم ده. یو 2 پریکټس سیشنونه یې کړي دي، ټیمونه یې مطالعه کړي دي. په ځانګړې توګه باندې دوی ویلي چې موږ د افغانستان او د یوګانډا لوبه ډېر د نږدې نه وڅارله، ځکه چې دوی لوبه دلته ده. نو ځکه زه وایم چې فکر کوم دواړه ټیمونه مساوي چانس لري چې لوبه ګټلی شي. تاسو یادونه وکړه چې د نیوزیلند ویشتنځایونه سلو ویشتنځایونه دي او سپینرانو ښه چلیدلی شي، خو په تېره سیالۍ کې معمول خلاف فضل حق فاروقي چې تیز بالر دی هغوی وچلیدل. په نننۍ سیالۍ کې فکر کوئ سپینران به وچلیږي یا تیز توپ اچوونکي؟ یو بله مسله پکې دا ده چې د لویو شاټونو چانس کم اوسي، که لوی شاټونه نه لګېږي، کم ټارګټ ټاکل کېږي، هغې ته هدف ته رسېدل څومره سخت دي یا چیلنج کوونکي دي؟ ګورئ، د ویسټ انډیز وکټ چې ما تاسو ته ویلو عموما سپین سره مرسته کوي. دا نه ده چې تیز بالر پکې ښه بالنګ نشي کولی، او بیا بالر چې ښه بال وکړي چې هر رقم وکټ وي هغه وکټ اخیستلی شي. تاسو ډېر ښې ټکي ته اشاره وکړله، سره د دې چې دغه وکټ سپینر سره مرسته کوله، تیز بالر سره هم پکې مرسته درلودله، سوینګ پکې و. او فضل حق فاروقي چې کله سوینګ یې هغه بیا لږ فل بال کوي. تاسو که چېرته د هغوی خبرې اورېدلي چې کله دی د لوبې غوره لوبغاړی شو، هغه نه یې پوښتنه وکړه چې کنډیشنز څنګه وو، یعنې دا شرایط څنګه وو. غیر ما یې وکتل چې بال سوینګ کېږي نو لږ مې فل بال وکړه. او فل بال چې ته کله کوې د تیز بالر په صفت باندې او سوینګ یې، نو بیا ته کولی شې چې ایجز وباسې او ال بي ډبلیو وکړې، وکټ ووهې. نو بالکل تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړله چې نه تنها سپین سره په دې وکټ کې مرسته وله، بلکې تیز بالرانو سره هم مرسته وه چې هغه ستونزې جوړولی شي د بیټسمینانو لپاره. که هغه زموږ فضل حق فاروقي ده، او که خدای دې نه کوي د مخالفې لوبډلې ټرینټ بولډ ده یا لکی فرګسن ده یا د هغوی نور بالران دي. بله خبره چې تاسو ویلې چې لوی شاټونه نه وهل کېږي او کم ټارګټ. بالکل دا د ګاینا دغسې دا ګراوند چې دا غټ ده. تاسو وکتل چې رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران نه تنها داسې څلوریزې او شپږیزې ووهلې، بلکې وکټو تر منځ هم منډې وهلې او 1-2 منډې ښې ډېرې واخیستلې. نو دا هم د ټیم لپاره ډېره مهمه ده. او ښه ده د موږ ټیم په دې باندې پوهېږي، په ځانګړې توګه د موږ اوپننګ بیټسمینان په دې پوهېږي چې که چېرته باونډري نه راځي نو بیا 1-2 ته ډېر اخیستلی شي. او بیا په غټ ګراوند کې دغه 2 منډې ډېرې کولی شي چې هغه کومه باونډري مثلا سکویر باونډري کې تاسو وګورئ، یو طرف ته او بل اړخ ته یوه یې تقریبا د 80 مترو نه زیاته ده، او مخامخ وي باونډریانې چې دي هم هغه تقریبا 80 مترو نه ډېرې ولې. نو بیا داسې ګراوند کې یا خو دا داسې ښه په ځان باوري او شاټ ووهې او باونډري کلیر کړی شي، یا بیا دا ده چې باید 1-2 باندې ډېر تمرکز وکړي او کوشش وکړي چې رننګ بټوین د وکټ دی ښه یي چې تر څو نومرې واخیستلی شي. فدایي صاحب، د افغانستان په میډل آرډر باندې ډېرې نیوکې کېږي، او په دې وروستیو کې تبصرې هم ورباندې د یوګانډا له ټیم نه وروسته ورباندې وشوې وه. علت یې دا و چې د افغانستان له اوپنرانو وروسته هېڅ لوبغاړی ونه درېده. په نننۍ سیالۍ کې دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده، او په ټوله کې د افغانستان په ټیم کې دا څومره د اندېښنې وړ مسله ده؟ ګورئ، که چېرته موږ او تاسو د نیوزیلند په خلاف پر سیالیو کې په یوې موضوع باندې مشخص نیوکه کولی شو، هغه همدا ده چې میډل آرډر د افغانستان تر اوسه پورې صحیح کلیک نه ده کړی. یو اصطلاح دوی په کرکټ کې ورته کاروي. خو موږ سره تجربه پکې ښه ډېره شته. تجربه داسې ده چې ګلبدین نایب د هند په خلاف په سیالیو کې ډېر ښه وځلېده. همداراز د سکاټلند په خلاف وارم اپ میچ کې چې دی اوپننګ ته راویستلی شو ښه وځلېده. نوفام یې شته، او محمد نبي همداراز آی پی ایل یې تېر کړی ده، او د هغه نه مخکې د آیرلینډ په خلاف په سیریز کې په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا په خلاف عظمت الله عمرزي سره ډېر غټ پارتنرشپ په لاره واچو،
هغه په میډل اوورز کې او بل د محمد نبی ټول نه خبره از ما خپل دا خوکیږي هغه نه تنها خپل کرکټ کوي بلکې ځان سره بل کرکټر هم لوبي که تاسو وګورئ کې اسحاق رحیمی سره د غیننګز وګورئ که عظمت الله عمرزي سره د غیننګز وګورئ دای بل بیټسمن هم ځان سره لوبي نو دغه تجربه ډیر په ګټه تمامېږي نجیب او نبی موږ ته لوبې ګټلې دي مخکې کتیر تیر تاریخ وګورئ زیمبابوې په خلاف د موږ هغه یو لوبه وګورئ او داسې نور لوبې وګورئ نو استعداد ستا دا داسې دوی په تیر میچ کې کنډیشنز هم مطالعه نه کړل دوی ته یو پلیټ فارم ورکړی شو د 450 منډو د اولي وکټ لپاره پارټنرشپ په لار واچول شو هغه څه وروسته دوی راغلل دوی ته په کار وسه چې چیرته شاټ نه لګي د څنګه مخکې موږ ورته اشاره وکړه بیا خیر د ضرورت نه د څلوريزو شپږیزو وې ته په دوه منډو باندې او په یو دوه منډو باندې هم په اور کې لاس نمبر اخیستلای شي نه لاس نمبر سي واخلي هم دا ټوټل 200 نه پورته کېده نو خامخا دوی به د مسلې ته لیدلې د مسلې باندې کار کړی زه په باوري هم چې ان شاء الله د غستون زبدا ولې افغانستان حل کوي او ان شاء الله سه د نیوزیلند په خلاف خپل د کمیټه دوی کتلی او رسلګي به کوي ان شاء الله افغانستان په تیر کې له نیوزیلند کومه سیالي نه ده ګټلې کستاسي هیلمندي وي یا په ټوله کې هیلمندي دا وي چې نن به افغانستان له نیوزیلند سیالي ګټي یا به ډیره ښه سیالي کوي فکر کوئ علت به څه علت به دای چې د افغانستان لوبډله ډیره مخته تللې ده او یا د آلته د ویسټ انډیز ویشتن ځایونه او د افغانستان سپینرانو ښه چلیدل به وي ګوره په کار داسې لوبډله مخته راسي تر څو بیا د کنډیشنز نه ګټه واخیستلی شي نو چې هر څومره کنډیشنز مساعد دي چې ته استعداد ونه لرې ته دغه څه ګټه نشې اخیستلی دا د موږ تاسو لپاره یو ډېر غټ نعمت ده چې موږ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره ورو توپ اچوونکي لرو راشد خان یو برانډ د نړۍ په کچه باندې یو احساس ده چې ټول نړۍ ورته احترام لري مجيب زدران هم دغه سي د راشد خان نه کم نه ده نبی هم خپل ځان ثابت کړی ده بیا مخکې اشاره وکړه چې موږ سره ننګیال خروټی نوی ځوان په چپلاس وروتو پچونکی ده هغه واخیستل سي هغه هم ډیر امپاکټ پلیئر ده او موږ د آیرلند په خلاف په سیریز کې دی لوبه وکتل نه تنها ښایسته بالر ده بلکې ډیر ښه فاست فیلډر هم ده او بال ځینې نشي تېرېدلی همدارس نور احمد لکنوال د سی آی پی ایل یې تیر نو افغانستان په بالرانو کې استعداد شته چې کنډیشنز ورته مساعد دي بیا خو هیڅ لوبډله ځینې نو ونسي ګټلی نو که چېرته وکټ د سپین سره مرسته درلودله بیا مطمئنه اوسئ چې انشاءالله د نیوزیلند بیټسمنان د دوی په مقابل کې به دومره په اسانۍ نمرې وانسي اخیستلی او زه فکر کوم چې بیا به افغانستان ډېر برلاسی که چېرته د دې سیالۍ پرتله موږ د دواړو ترمنځ وکړو انشاءالله اوبو تاسو خبره معنی هیره نه چې موږ تر اوسه پورې نیوزیلند ته ماته نه ده ورکړې خو همیشه there is always first time اول ځلې یو کار کېږي انشاءالله چې دا ځلې د هغه اول ځلې چې افغانستان نیوزیلند مات کړي او ډېر ښه مومنټم کې دي د افغانستان لوبغاړي نو هغه مومنټم ته په کتلو سره تیر شالید ته په کتلو سره چې په یو ورځنۍ سیالۍ کې موږ ښه ځلېدلي یو زما خو ډېره زیاته هیله ده چې انشاءالله افغانستان دې وځلېږي او لوبه دې وګټي فدای صاحب اول خو په ټوله کې دعا کوو چې نننۍ سیالۍ افغانستان وګټي که احیانا افغانستان دا سیالۍ وبایلي بیا څومره چانس شته دی چې افغانستان مخته لاړ شي او په اته غوره لوبډلو کې راشي او بیا سیمي فاینل ته لار پیدا کړي خدای خو دې نه کوي چې داسې وشي چې افغانستان لوبه ونسي ګټلی خو که دا لوبه هم نه ګټي فرصت ورسره شته نورې دوه لوبې لري د پاپوا نیوګیني او د ویسټ انډیز په مقابل کې ما مخکې هم اشاره وکړله چې افغانستان که غواړي مخکیني پړاو ته ولاړ شي سره د دې چې یوګنډا او پاپوا نیوګیني ته موږ باید ماته ورکړو د نیوزیلند او د ویسټ انډیز څخه باید یو لوبډله موږ خامخا ماته کړو نو دوی که دا لوبه ښه ولاړه نه شي ویسټ انډیز ته پاپوا نیوګیني ته او کولای شي چې د هغوی په ماتولو سره دوی مخکې پړاو ته لاړ شي خو هیره دې نه چې کېدای شي کومو سیالیو کې باران راسي او د باران او د اورښت له کبله لوبه ونه شي نو بیا هغه امکانات د لوبډلو لپاره کمیږي نو بهتره دی دا چې انشاءالله افغانستان دغه لوبه وګټي نو بیا به ډېر اطمینان وي چې مخکیني پړاو ته افغانستان تللی شي ستاسې په نظر افغانستان لوبډله باید څه وکړي چې هم نننۍ سیالۍ وګټي هم په راتلونکو سیالیو کې ښې سیالۍ وکړي او دوی بل پړاو ته لاره پیدا کړي
زه فکر کوم چې افغانستان تر اوسه چې څه کړي دي همغه ته باید ادامه ورکړي. هغه بیسکس باید صحیح بیسکس دا دي چې اساسي اصول د کرکټ سي دي کته بالر یې ته په ښه ایریا باندې بال واچوه. ښه ایریا دا ده چې ته ګوډ لینګ ولې ته هارد لینګ ولې چې بیټسمین نه پتا باندې په فرنٹ فوټ راوتلی چې شاټ وي او نه په بیک فوټ باندې تا باندې ډرایو کولای شي او ته په منځ کې دی راګیری او ته د مجبورې چې دی ډرایو ته رامخ کسي تر څو د نه ایجز وځي یا که چېرته په وکټ سره مرسته یې نو ته هغه کنډیشنز نه ګټه واخیستلی شي. او بل دا ده چې د بیټسمینانو په صفت باندې ته وضعیت ښه ارزیابي کې کله وکټ د 200 نمبرو لپاره جوړي کله وکټ د 140 نه ډېرو ته نه یې جوړه. نو مثالونه ډېر ښه د استرالیا او د عمان لوبه کې چېرته تاسو همدغه نړیوال جام سیالۍ کې لیدلي استرالیا باندې لوبډله ونه توانېدله چې عمان پسې زیاتې نمرې وکړی شي وکټ یې د لاسه ورکړلی. هغلته د ډیوډ وارنر په څېر د لوبغاړي تجربه وه چې هغه په وکټه ودرېد ځان سره بل بیټسمین هم ودره او سټوینس او دوی اخري اورونو کې وتوانېدل چې ډېرې نمرې واخلي او بیا خپله لوبه وګټي. نو دا هغه شیونه دي چې د افغانستان لوبډله مخکې لوبې کې کړي دي. راشد خان په دې مسایلو باندې ډېر کلیر ده. دا زموږ لپاره خوشبختي ده چې موږ راشد خان په څېر لوبغاړی لرو. هغه په دې پوهېږي چې په لوبغاړو باندې پریشر نه اچوي. هغه یو لوبه په یو وخت کې ډېر مخکې فکر نه کوي. زه فکر کوم چې دا ډېر مثبت ټکي دي چې هماغه فوکس ټول د ټولو لوبغاړو په همغه یوې لوبې باندې. نو دا کوم رقم چې افغانستان روان ده تر اوسه خو ماشاءالله ډېر ښه روان ده. یوه ستونزه وه چې موږ ورته اشاره وکړل چې میډل آرډر سکور ونه سو کړی او داسې نه ده چې استعداد پکې کمی لري یا دوی مخکې لوبې نه دي کړي او موږ یې کارکردګي نه ده لیدلې. نو انشاءالله چې داسې زموږ بالران په ښه لاین او لینګ باندې بالینګ وکړي او فیلډینګ د موږ ښیي چې څنګه په تېره لوبه کې وو کیچونه ډراپ نه کړو نو هماخا لوبه ګټلی شو. انشاءالله چې افغانستان نن ښه سیالۍ وکړي او مخته لاړ شي. د کرکټ د یو کارپو په توګه فکر کوئ سیمې فاینل ته به کومې لوبډلې لاره پیدا کړي؟ چانس د چا ډېر دی؟ ډیره سخته پوښتنه ده ځکه چې په کرکټ کې وړاندوینه نه کیږي. مثلا چا به وړاندوینه د دې کړې وله چې امریکا د پاکستان مات کړي. پاکستان یې مات کړ ځکه چې چېرته د دواړو ټیمونو پرتله تاسو کوئ پاکستان د دومره وخت نه کرکټ کوي او امریکا بیخي نه وایي کرکټ پیل کړی ده. که چېرته د دوی بودیجه او امکانات ګورئ پاکستان سره ډېره زیاته بودیجه ده او ډېر امکانات دي. امریکا کرکټ سره دومره امکانات او بودیجه نشته خو مګر پاکستان یې مات کړ. وبخښئ چې زه ستاسې خبره نیسم همدغلته یو مسلکي که تاسې راته واضح کړئ چې فکر کوئ لږ څه و چې امریکا پاکستان مات کړي د پاکستان لوبډله کمزورې شوې وه یا نه بای چانس و؟ ګورئ کرکټ کې څو مسلې دي. یو خو دا ده چې هوم کنډیشنز همیشه لوبډلې سره مرسته کوي. دا لوبه په امریکا کې کېدله د امریکا هوم کنډیشنز ول په دې وکټ باندې امریکا د دې نه مخکې 7 سیالۍ کړي دي 9 سیالۍ ګمان کوم کړي دي 8 دغه د پاکستان لوبې سره یو ځای ګټلې دي. دا د چې دوی هغه وکټ سره ډېر بلد ول. بل دا د چې د پاکستان په پرتله امریکا ښه لوبه وکړه په فیلډینګ کې کیچونه ونیول په بالینګ کې ښه ایریاز باندې بال واچو امکان د پاکستان لوبډلې لپاره پرې نه ښودل چې هغوی کیپټلایز کړي په هغه کنډیشنز باندې یعنې د هغوی په خلاف. بل بابر اعظم په خپله دا خبره وکړه چې دوی امریکا لږ کمه نیولې وله لکه داسې ډېره توجه ورته نه وکړه. دوی ویل چې زه امریکا نه خوی ګټو ته هیڅ مخالفه لوبډله اسانه نسي نیولی. دغه ټولې 20 لوبډلې چې په دغه نړیوال جام سیالیو کې لوبېږي ټولې پیاوړې دي او په هره ورځ چې هره لوبډله بله لوبډله ماتولی شي. نو زه فکر کوم چې پاکستان ستونزه دا وله چې پاکستان بالرانو په صحیح ایریاز کې بالینګ ونه کړ. پاکستان سره سپینر بیخي نشته هغه یې پکار یې نه ده صحیح سپینر دوی نه لري. شاداب خان چې دغه اوس تقریبا آلراونډر ځینې جوړ ده او بل دا ده چې دوی په پاور پلی کې وکټې ډېرې وغورځېدلې. د شلوریزو سیالیو ډېره غټه برخه تقریبا 80% لوبه د پاور پلی په منځ کې معلومیږي چې دغه اول شپږ اوره کوم ټیم ښه ولوبول هغه لوبه ګټلی شي. چې هغه اولو شپږ اورونو کې لوبډله خرابه شوله بیا ډېره سخته چې هغوی بېرته ښه کمبیک وکړي مګر داسې ته دومره پیاوړې لوبډله لکه اسټرالیا چې د عمان په خلاف کې هغوی بېرته ډېر ښه کمبیک وکړ وکټه باندې ودرېدل او سکور یې وکړ. نو پاکستان هغوی ته په کمه سترګه لیدلي ول. بل دا چې پاکستان په دې وکټه باندې کرکټ نه و کړی کنډیشن سره نه و بلد. نو د دې هم دلیل کېدلی شي چې کنډیشن سره د نه بلدتیا وجه چې امریکا ځینې لوبه وګټله. خو په ټوله کې امریکا ډېر کرکټ کړی ده. هره برخه یې پیاوړې وله. بیټینګ یې ښه و بالینګ یې ښه و فیلډینګ یې ښه و
پلان ایگزیکیوشن چې خو پلان او برنامه ورته جوړ کړی ولا ته خو پلان سره دوی مخ ته لاړل او لوبې ځینې وکړه. د افغانستان چانس څومره ګوري چې د سیمي فائنل ته لار پیدا کړي؟ او د تاسو دغه پښتنه زه خو فکر کوم چې افغانستان ان شاء الله مخ ته راتلی شي ځکه چې ما مخکې اشاره کړې د تکرار مونږ دا خبره وکړه او به کسې څو ځله تکرار شو افغانستان لپاره دا ډیر مساعد کنډیشنز دي یعنی دس کنډیشنز به بیا ډیر کمی چې افغانستان لپاره برابر شي. لوبډله متوازنه ده، سپین د موږ قوي ده، وکټ سپین سره مرسته لري، مخکینی پړاو کې نور لوبي سي دي ټول په موږ ویسټ انډیز کې کیږي، امریکا کې نه کیږي او په خپل ګروپ کې افغانستان اوس په راس کې ده. نیوزیلند او ویسټ انډیز ته یو لوبډله ان شاء الله دوی ماتولای شي او مخ ته راتللی شي. کومې لوبډلې سیمي فائنل ته راوتلی شي؟ زه فکر کوم چې استرالیا د نړیوال جام په سیالۍ کې ښه کرکټ کوي لکه څنګه چې موږ د عمان په خلاف د دوی لوبه وکتله. دوی پوهېږي چې کنډیشنز څه دي، زر یې ارزیابي کوي او زر بیا خپل پلان بدلوي. که اول پلان نتیجه ورنکړه بي پلان ته ځي، بي پلان نه سی پلان ته ځي. دوی سره دا شی ډېر کلیر ده. بل هند د نړۍ په کچه باندې پیاوړې لوبډله ده او ښه روان دي او د نړۍ په کچه غټ ستوري د دوی په ټیم کې دي. د دوی امکانات ګورم. انګلند نه زما ډېرې هیلې دي خو انګلند سره ستونزه دا جوړه شوې ده چې سکاټلند سره لوبه مساوي سوله او د باران د وجه مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا کله کله کولی شي چې د لوبډلو مخکې تګ باندې تاثیر وکړي. نو وګورو چې هغه څنګه راځي. افغانستان د الله وکړي چې راوځي او که بل ټیم زه ووایم نو ویسټ انډیز هم ماته ښه ښکارېدو خو پاپا نیوګیني په مقابل کې دومره ښه کرکټ ونه کړو خو ټیم کې ډېر غټ غټ لوبغاړي دي. نیکلس پوران یوازې ځان ته لوبه ګټلی شي. همداراز هر یو لوبغاړی چې راواخلې هغه پخپله یو غټ سټار ده او غټ کرکټر ده او ډېر کرکټ یې کړی ده او بیا هوم کنډیشنز دي. خو ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې د نړیوال جام سیالیو ته که وګوري هېڅ کوربه هېواد تر اوسه پورې په خپل کور کې نړیوال جام نه ده ګټلی. نو دا یو فکټور ده. ډېره مننه فدایي صاحب چې راغلی خبرې مو راسره وکړلې. هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه.